او ویل کچيري زستا تر احسان نه وای لاندې ما بستا جواب درکړی وای. په پخوا کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د عروه سره په یو دیت کې د مال پوره کومک کړی وو. نو عروه ویل د هغه احسان په سبب څه نه وای. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او عروه په مابین کې خبره په آرامي سره پای ته ورسېده. ورون په هغه وختو کې د عربو دا عادت وو کبه یو چا غوښته چې د په حضور هغه مقابل طرف په قهر کې نو به د خبرو په جریان کې د هغه ژره ونیول. اوس عروه غواړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قهر ورولي. نو یې لاس ورغشت کی غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژره ونیسي. اصلا دغه کار د ادب څخه لري هم دی، سپک کار دی. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې خو عروه ابن مسعود چې لاس ورغشت کی د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ د طاقت ووته تورې واړول. د تورې په چپه طرف یې عروه ابن مسعود پر لاس وواهه او هغه د دې څخه منع کړي چې لاس یې ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسیږي. او لاس دې د مخ تر دې چې در څخه پریسي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه لري کا لاس دې در ټولوي کې در پریکم. عروه وبېرېده ځکه د توري واري ویل دا قهرمن او بدطبیعت څوک دی، دا ولی داسې کوي؟ ما غوښته چې خبرې در سره وکم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وخندل ویل نه پیژنې؟ عروه ویل یا ویل دا ستا وراره مغیره ابن شعبه دی. عروه ابن مسعود ورته ویل ای غادره ای خائنه ما ستا بدوی پروندر پریولې. عروه ابن مسعود په دې خبره کې وایي قصې ته چې د مخه پیښه شوی و اشاره وکړه. چاغه قصه داسې و. مغیره ابن شعبه الثقفي چې اوس مسلمان او د مسلمانانو سره دی څنګه مسلمان شو؟ مغیره ابن شعبه د بني مالک د خلقو د یوې ډلې سره د مصر پاچا مقوقس ته ورغله. د بني مالک خلق آرام پاسته او باادبه خلق وو، مګر مغیره شوخ قهرمن او بے پروا سړی. نو مغیره د مقوقس سره په خبرو کې د ادب احترام خیال او مراعات نه کاوه او هغه نورو په ډېر احترام خبرې کولې. کوم وخت چې دغه نفر بیرته د مصر څخه را رهي کېده نو مقوقس پاچا امر وکړ چې وټولو ته دې انعامونه او سوغاتونه ورکول سي بل مغیره څخه، ځکه هغه زما احترام نه کاوه و مغیره ته شي نه کوي. نو د بني مالک ټول نفر د مصر څخه د مالو هدیو انعامو او سوغاتو سره راووتل بل مغیره څخه. مغیره ته هم قهر ورغلی چې د سره ولې داسې معامله او وضعیت تر مصر پورې سفر وکړي او دها خو بل سوغات راځي، دا غیر معقوله ده. اوس چې دها خو پر لارې را رهیدي د شپې د بني مالک نفر ټول بدس. مغیره ابن شعبه چې وشدي ورولار سو او هغه نفر یې ټول ووجل. ټول درلس نفر و هغه ټول ووجل او هغه مالونه چې د هغو سره و هغه ټول مغیره واخسته. دا خبر و بني مالک ته ورسېدی چې مغیره د دوی نفر ووجل. نو د بني مالک قبیله ټول راپورته سو او د بني ثقيف څخه وغوښتل چې مغیره ور تسلیم کړي، مګر مغیره د بني ثقيف د اشراف څخه یو شریف دی، د هغو د مشرانو څخه دی او په عربو کې د قومیت مراعات ډیر زیات کړي او په دوی کې دا متل وو انصر اخاک ظالما او مظلوما، د ورور کومک دی کوه که ظالم یې که مظلوم. که څه هم مغیره د درلس نفرو قاتل وو خو قوم یې نه غوښته چې دی و بني مالک ته تسلیم کړي. خبره تر داسې اندازې ورسېده چې قریبه و چې د بني مالک او ثقيف تر مابین لوی جنگ پیښ شي. دواړو قبیلو لشکري جوړ کړي او د جنگ میدان ته هم سره راووتل. خو په دغه وخت کې د عربو یو هوښیار سړی و عروه ابن مسعود ته ورغلی ویل یا عروه ته د عربو یو سردار او د عربو د مشرانو څخه ته تر دې هوښیار یې چې جنگ دی وکړي، مو دې خپل قوم تبا کوه او مو بني مالک بربادوه. عروه ویل نو څنګه وکم؟ هغه نفر ویل
زما مشوره دا ده چې وبني مالک ته دغه 13 نفرو دیت ورکړي. نو رښتیا هم عروه ابن مسعود د وینو تویولو څخه ځان وساتي او بني مالک ته د 13 نفرو دیت ورکړي. د بني مالک او بني ثقيب په مابین کې چې کوم شخړه و هغه پای ته ورسېده، مګر مغیره چې بیا هغه 13 نفر ووژل او د هغو مالونه یې واخیسته. نو مدینه منورې ته ولاړ او مالونه یې هورې ورسره یوړ. هلته خپل اسلام اعلان کړ او مسلمان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل اسلام دی هو صحیح دی، مګر غدر او خیانت دی یا نه قبلو. مال باید برته و بني مالک ته ورکول شي. دلته نو د مغیره رضی الله تعالی عنہ د لاس څخه مال ووتی او دای په مدینه منوره کې مسلمان پاتې شو. دا د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ د اسلام قصه و. اوس عروه ابن مسعود هغه خبره وریاد کړه، ویل ما ستابه دی پروندر پریوله، یعنی ما خلاص کړه، زوم چې تمه دغه لوی مشکل څخه وساتلې، استاد د پاره می دیت ورکړي او تمه اوس پر لاس وه. مغیره رضی الله تعالی عنہ په جواب کې ورته ویل هذا رسول الله، یعنی هو ستا ټول احسانونه پر ما ستا، هر څه چې وایي هغه صحیح دي، مګر دا رسول الله دی، دلته بلاس نه وښدوي. ورونو شو متوجه سي، دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دفاع او ساتنه او د ابو سفیان سره خبري وکړه چې موږ د جنگ د پاره نه راغلي، غواړو چې عمره وکړو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وویل یا رسول الله دا درته معلومه ده چې ستا په اصحابو کې پر قریشو تر ما شدید سړی نسته او په مکه مکرمه کې زما د قوم څخه هم څوک نه دی پاته چې زما دفاع وکړي. نو کته غواړي چې یو څوک مکه مکرمه ته ولېږي، داسې څوک ولېږي چې هغه حالت د ساتنې